زمونږ ستاسو ډېر د ننګ او د سیالۍ مشر جناب حاجي غلام احمد بلور صاحب، جناب میاں افتخار حسین صاحب، او زما رور او زما صوبائی صدر جناب احمد ولی خان صاحب، جناب سردار حسین بابک صاحب، په سټیج ناست د صوبائی کابینې ملګرو او زما د سی جی ډسټرکټ ملګرو او زما وړاندې ناست د پېښور سی جی ډسټرکټ راغلي ټولو واډونو ملګرو او زما د ننګ او د سیالۍ ملګرو، السلام علیکم. ټوله مخکې زه ستاسو شکریه ادا کوم، تاسو ته مبارکباد پیش کوم. کم نوي تنظیم او نوي ملګري چې منتخب شو، زما د طرفه او زما د ټول سی جی ډسټرکټ تنظیم د طرفه تاسو ته ډېر ډېر مبارکباد، ډېر ډېر مبارک شه. خو نن به دا یو عهد دلته په سټیج ناست خپلو مشرانو سره کوو چې کم حلف ما او زما کابینې پورته کړو، دغه حلف کې به تاسو هم موږ سره شامل یې. د دې خپلو مشرانو مټې به مضبوطوو، د باچا خان بابا د فلسفې اصلي پیروکار به جوړېږو. خو زه په سټیج ناست خپلو مشرانو ته هم دا وایم چې تاسو ته مخامخ زمونږ کوم ملګري ناست دي د سی جی ډسټرکټ، دا ډېر تکړه ملګري دي، دوی موږ سره ډېر زیات مشکلات تېر کړي دي. دا د شهید بشیر احمد بلور صاحب کشران دي، دا د شهید هارون بلور صاحب کشران دي. تاسو به څنګه عزت او احترام چې ول هغه مشرانو ورکړو، موږ به تاسو نن دا توقع کوو چې د پېښور ښار ملګرو له هماغه عزت ورکړی شي کوم چې دوی ته نورو مشرانو ورکړی دی. هغې وجه دا ده چې زموږ ناست ملګري مخامخ موږ ته دا هغه ملګري دي چې د خودکش حملو سامنے یې کړې ده، د لویو لویو تکلیفاتو سامنے یې کړې ده. په پېښور کې دلته ناست زما په خیال چې د هر ملګري د کور نه جنازه اوچته شوې ده. دا هغه ملګري دي چې نن په هر حال کې موږ سره ولاړي، په هره موقع د پاټۍ سره ولاړي، تر مرګ نه یې هم یاره نه ده کړې. نو زه به خپلو ماټۍ مشرانو ته د دې ملګرو د طرف هم دا یقین دهاني ورکوم چې دوی به تاسو سره کلک ولاړي. خو تاسو ته هم زما دا خواست دي چې دا هغه ملګري دا د پاټۍ اساس سره چې د دوی ډېر خیال وساتلی شي. زه د تېر کابینټ د خپل ډېر قابل احترام مشر جناب ملک غلام مصطفی صاحب انتهایی مشکور یم، د هغه خدماتو ته خراج تحسین پیش کوم. کمزور کابینټ چې موږ سره وه هغې خدماتو ته خراج تحسین پیش کوم او کوشش به د نوي ملګرو هم دا کوم چې دغه مشرانو کوم خدمات کړي چې موږ هم په هغه لار باندې صحیح روان شو. ګرانو ملګرو، چونکې خبرې خو هم ډېرې نه غواړي، خو مشران ناست دي. زه به ستاسو صرف شکریه ادا کړم، ستاسو د راتګ ډېره مهرباني او دا نننۍ مېلمستیا چې کوم د سی ډي ډسټرکټ د طرفه ده دا صرف ستاسو دپاره دی. زه په آخر کې د صوبایي مشرانو هم شکریه ادا کوم، ستاسو هم شکریه ادا کوم او د خپل تقریر اختتام په دې شعر کوم. وایي ملګرو پښتنو لکه پښتو خو کول غواړي، دا سترګې د حالاتو دي کږې سمول غواړي او چې اغیار پکې لمبېږي موږ ترې ګوټ کولی نه شو، دا سیند کعبه سیند شي په دې اور لګول غواړي.